یعنی د سبا په اسره نن د کاره باسي، سبا یې د بل سبا په اسره د کاره باسي، بل سبا یې د دریم سبا په اسره د کاره باسي. دا ټول عمر د رقم په اسره په سړي باندې تیر. قرآن مجید کې الله جل جلاله فرمایي چې شیطان دا وعده وکړله چې کله دی مردود سو چې زه به ستا و بندګانو ته اسرې ورکوم، زه به ستا و بندګانو ته امیدونه ورکوم. دی به دا وایي چې ته ودرېږه بیا، ته ودرېږه بیا، ته وده اوس خو لا ځوان یې، ته وده اوس خو لا وخت ډېر دی، ته ودرېږه اوس خو داسې. یعنی د سبا په اسره نن د کاره باسي، سبا یې د بل سبا په اسره د کاره باسي، بل سبا یې د دریم سبا په اسره د کاره باسي. دا ټول عمر د رقم په اسره په سړي باندې تیر. مولانا ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ فرمائی وہی کل کو میں نے بہت تلاش کیا، کل مجھے کہیں سے نہیں ملا. په دا سبا پسې وایي زه ډېر وګرځېدم خو دا سبا مې یو ځای هم نه کېپېده چې دا سبا چیرې. یو کال به یو سړي له ورځې د سبا په اسره به دې په کلونو کښېنول. وایي بس سبا یې در کوم انشاءالله ته ورسه نن نسته، سبا چې بیا ورسه بس انشاءالله سبا یې در کوم. په دا سبا باندې کلونه تېر شي. طالبان سبق وایي وایي ته ودر ورته اوس کښېږده سبا به سم سبق شروع کړو، سم تکرار به شروع کړو، نه دی سم مطالعه به شروع کړو، سم خط به شروع کړو. اجي ګورې سبا راسي، سبا وایي ته ودر د هفتې څه به شروع کړې، اوس مه شروع هغه هفته هم پسې راسي، امتحانونه هم پسې تېر شي، بس دغسې ځناوه بس